زمان د زمانې مولاګوټي ونې پیدا شوي چړیان مڼیان. د واده مراسم جایز دي، وټولو کې کوي دا مفتیان. چې زوی وشي بچی وشي د هغه لپاره مخلوقات راغونډول او خلق راغونډول او قسم قسم طعامونه پخول دا جایز دي، مسنون دي. مختلف اجتماعات د خپلو مشرانو په نوم باندې کوي، پلانکې کانفرنس دا ټول جایز دي. خو صرف د رسول الله میلاد بدعات، د نبی اسلام میلاد دا بدعات. وقفا بهم جهلان. دا چړیان مڼیان چې دي د ایمان ته حیران یم چې دوی مسخ کېږي څنګه نه په دې مرداره ژبه باندې په دې کمزوري علم باندې دونه جرأت کوي قرارې په دې ته زه حیران پاتې یم. ځکه دا ټوله دنیا تقسیم ده، څوک په جمعیت علما کې دي او څوک په جمعیت علما پاکستان کې دي او څوک پنځپیریان دي او څوک وابیان دي او څوک مودودیان دي او څوک بله دالاګانه خنجیران دي. اوس دا هر یو تن د خپل مشر کانفرنسونه کوي. مفتی محمود کانفرنس هغه ته سنت و جایز ورته وایي، خو یو عالم و یو امتي د پیغمبر علیه السلام و یو ښه سړی یو خدمتګر، نو ته د هغه کانفرنس او د هغه لپاره اجتماع جایز ګڼې، په سترګو ړوند شي، په غوږونو مو سره کوڼ شي، په ژبه مو سره ګونګی شي. او د رسول الله چې دا څومره لوی شخصیت د کائناتو تېر شوی دی چې امام د انبیاو دی، امام د ملایکو دی، او حیا نه ده چې بې غیرته ته دا بدعت دی. هغه لپاره دلیل غواړي، د هغه لپاره دلایل نه غواړي، وایي دا په څه دلیل باندې دا صحابو نه دی کړی. یو تعجب به وکړي د دې حماقت او جاهلیت. امتیان نه څه بې غیرته دي. هغه د ذوالقعدې په وخت کې امت نه هېروي چې را پاڅېږي بعث او حشر او نشور کې امت چې غم ورسره د امتي انبیاو سره امت د خپل ځان وي. امت یې څومره بې غیرته دی، چڼي مڼي پیدا شوي واړه واړه مفتیان. دا مفتیان نه دي، دا مختیان دي، یعنې دا خطاکاران دي، خطا شوي دي غریبان. په دې خوله کې د جهنم اور ولاچول غواړي، اور دونه جرأت کې ته په دې مرداره خوله باندې، په دې پلیته خوله باندې هر څه جایز دي. میتوفیل کانفرنس جایز دی، مودودی کانفرنس جایز دی، پنځپیر مولا لپاره کانفرنس جایز دی. سنت دی، خو د پیغمبر لپاره میلاد چې دا بدعت دی. دا انسانیت دی. دا مولا ځان ته وایي، دا ته مفتي وایي که دا د خپل ایمان تجدید دې وکړي، نو خو دا نور هم ناروا وګڼه که نه. دا شی روزه ده او دی چې چیله ده او دی عشره ده او دی جوړ دی او دی دا ټول ارته جایز دي. ما انزل الله بها من سلطان. یو شایبه، یو اشاره د دلایلو پکې په خیال کولو کې دا نه و. دا اوس چې کوم اته ته جایز وایي دا بعضې مفتیان. نو که د رسول الله د پاره د عزت میلاد مجلس جوړ شي، دې ته بدعت، خو دا شی روزه هم بیا بدعت شي که نه، دا عشرت هم بیا بدعت شي، دې ته جایز وایي. دا جوړ موړ دا اجتماعات دا شي، دا پکې شي راغلي. دا به کم صحابي، کم تابعي، کم دا 100 کاله مخکې ته ما ته ثبوت پیش کولی شي؟ دا 40 کاله وځي دا شی شروع شوی دی. ډېر زیات افسوس مقام دی، ډېر زیات فکر مقام دی چې دې ته حیران پاتې ما. هر څه خرافات چې دی کوي اگر په دلیل نه غواړي. بیره پاکستان مردان کې ختم نبوت کانفرنس چې دا کوم د ختم نبوت کانفرنس کې دي، دا ټول د میلاد ته بدعت وایي. نو ما ورته ویل مالې تاسو دومره داسې ګبراهټ باندې راځي د ایمان چې ختم نبوت او ابتدا د نبوت غواړي که نه، چې ختم نبوت کانفرنس جایز دی خو ابتدا د نبوت لپاره هم جایز دی که نه، چې اختتام د نبوت خو ابتدا د نبوت غواړي که نه. څنګه چې د میلاد د ابتدا د نبوت د پیغمبر کانفرنس د بدعت دی او اختتام د ختم د هغه کې پیسې دي که نه، هغه کې خارجي شاندي دي که نه،
هغه کې رقوبي دي، هغه کې ډېر غټ مال ملاویږي انسان ته، ځکه سنت دی. او میلاد شریف کې چې غریبانه خلک راغونډ شي د محبت او اظهار مجلس رسول الله د شان، د هغې د مقام، د هغې د معجزاتو، د هغې د محنتونه زحمتونه چې د امت لپاره تېر کړي دي، د هغې هغه دنیا ته یې راوړي چې شی دي، اوس هغه ته دې بدعت وایي. داسې خبر باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ لکه عقل کار نه کوي، ستا عقل کار کوي ملا صاحب مفتي صاحب ته ختم نبوت کانفرنس ته دونه جلسې او پوسټر دي او په لکونو پیسې مصرفوي، هغه ته سنت دی. دا کوم کتاب کې راغلي، دا په کوم صحابي تابعي ته ماته ده. او د ابتدا د نبوت چې پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی، د ابتدا د نبوت هغه ته بدعت وایي. نو دې حماقت ته زه حیران پاتې یم چې دا کوم حماقت دی چې دا راچکي دي. ختم نبوت کانفرنس جای سنت، ابتدا د نبوت میلاد النبوت دا کانفرنس چې بدعت، دا اجتماع بدعت. نو کال ته حجت نشته او دلته هم حجت نشته دی، کال ته هلته نو وایي مفتي صاحب دا باب د محبت دی، د محبت په باب کې دلیل څوک نه غواړي نشانه، دا د عشق باب دی، د عشق په باب کې څوک شان دلایل نه غواړي. او که دلیل غواړي خو امام بخاري به دلیل غواړه که نه چې څنګه هر باب ته غسل کوي او هر حدیث ته او داسې غسل کوي خوشبويي لګوي، دا کوم کتاب کې راغلي دي؟ دا خو اسراف دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغتسل بصاعین وتوضأ بمدین، ترمذی شریف کې، بخاری شریف کې، په ټولو کتابونو کې نبی علیہ السلام با غسل په یو صاع باندې کړی دی. پاکستانیان ورته دړی وایي، په کابلیان ورته من وایي. او اودس یې په مد باندې کړی، مد. امام شاه مالک صاحب یو نیم سیر یو نیم سلطه تللی دی پلان کې چې دا کوم اختلافات دي ترمذی شریف کې. نو دا اضافه وو پیغمبر د اجتماع کې د اسراف دی. او دې بخاري ته پوښتنه کنه تا چې اودس شته دی او غسل به دې غسل کې او به دې اودس کې دا خدا باب د عشق دی کنه. نو د عشق باب کې څو چان دلیل نه غواړي، دا خو د محبت باب دی. دا ناز رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره او زمونږ استاد چې کما قلتوب ته وګوره چې کوم ځای کې شخصي منافع وي، شخصي پیدي وي، هلته به هلته جایز دي. او چې کوم ځای کې نو دا یو د دې یو ذهني پریشاني دې ته جوړه شوې، ذهني پریشاني. نو تعجب او ناشنا حال دی بیخي. دی چې کوم شی کوي، دی چې کومې جلسې کوي، هغه ټول سنت دی، هغه ټول جایز دي. حال دا چې ما انزل الله بها من سلطان، چې د عوام غریبانان د عام مسلمانان چې ته راغونډ شي د پیغمبر د میلاد یا د هغه شان لپاره وایي دا بدعت دي، وایي دا بدعت دی. نو دا ډېره زیاته د بېادبۍ د ګستاخۍ نه ډک الفاظ دي. دا نو نبي علیه السلام ته وګوره